قیصاري د ایراني پولیسو له لوري د جلکارۍ په تور نیول شوی. د ایراني رسنۍ د راپور له مخې نظام الدین قیصاري د اسنادو د جلب په تور په ایران کې د دغه هیواد د پولیسو له لوري نیول شوی دی. تسنیم اژانس د ایراني چارواکو له قوله راپور ورکړی دی چې د پخواني نظام یو سیمهییز قومندان د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د پولیسو له لوري نیول شوی دی. قیصاري د اسنادو پر جلکارۍ او د افغان کډوالو په تیرستلو تورن دی. په ورته وخت کې د ایران بهرنی چارو وزارت کې د کډوالو چارو یو چارواکي مهدي محمدي ویلي دي چې قیصاري خپله هم په غیر قانوني توګه ایران ته داخل شوی او په دغه هیواد کې په غیر قانوني کړنو لاس پورې کړی دی. هغه ویلي دي چې نوموړی اوس د ایراني پولیسو په توقیف کې دی. د یادونې ده چې نظام الدین قیصاري د مزار شریف تر سقوط وروسته د طالبانو لوري نیول شوی و، خو تر خوشي کېدو وروسته یې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې دی په ایران کې د افغان کډوالو د استازي په توګه ټاکل شوی دی.